دویم میخ نظم د درویش دراني. چې کومه ونه په زیارت کې وه د پیر ولاړه، راتلل هغې ته د دنیا غم دردېدلي خلک، ورټکوهه هر یوه داسې یو میخ په ډډ کې، لکه په دې چې د ورپېښې ستونزې بې خطای سي، تر هر زړګي چې وي ختلی هغه میخ خطای شي. نن بیا دې ونې ته یو دارنګه ځوان هم ولاړ و، چې ورور یې بل و وژلی په ناوړه توګه، په ډډ د ونې کې ده هم میخ ټکواهه چې ګوندې د ده له رویه یې د زړه له سره میخ وخیژي، خپل بدل واخلي د ورپېښې بدۍ بیخ وخیژي. مګر چې میخ یې کله ټک وهو نو سم د لاسه و ده ته دارنګه ښکاره شوه لکه دا میخ چې هم ټک وهل شوی وي د ډډ پر ځای د ده په زړه کې. ولې چې هان دغه مهال راغی یو څوک ورلره، ورته یې راوړ دغه حال راغی یو څوک ورلره، چې کشر ورور دې نن په پټه وه تایه تړلې، چې کړه په وینو کې لا اوس تاسې د ورور وژونکی، چې کړي په وینو کې لا اوس تاسې د ورور وژونکی. خو هغه ورته بیدار تر ده یې وار کړ مخکې، او دغه وار له زوره لاندې خاورې تکه سره شوه، د ده د ځوان وجود په ځوانه وینه مځکه سره سوه.